دا د اسلام په تاریخ کې هغه ورځ ده چې حق او باطل سره مخامخ شول. دا د بدر غزا ده چې نه یوازې جګړه وه بلکې یوه الهامي معجزه هم وه. راځئ دا کیسه له اصلي ځایه پیل کړو. ابو سفیان له شام نه یوه قافله چې پکې 1500 د سرو زرو سکې او هر قسم مال موجودو مکې ته روان و. خو د منځ کې یو ډېر لوی مشکل و. مکې ته رسېدو لپاره دلته له مدینې نه تېرېدل لازمي و او مدینه کې مسلمانان د دې قافلې لوټ لپاره تیار ناست وو. نو ابو سفیان فکر وکړ چې نو ولې یو دقیقه مسلمانانو قافله لوټ کوله، هغه هم د رمضان په مبارکه میاشته کې. اصل کې د بدر جګړې نه یو کال مخکې کله چې مسلمانانو له مکې هجرت وکړ او مدینې ته لاړل، نو دوی له ځان سره هیڅ هم نه وړي، یوازې خپلې جامې ورسره پاتې وې. نور هر څه ترې مکېوالو د قهر په حالت کې وپلورل، کورونه، ځمکې او مالونه. او د هغه قافله و چې پکې ډېر مال هغه و چې له مکې مسلمانانو نه لوټ شوی و. نو مسلمانانو لوټ نه کوو، له هغې لوټ شوي مال غچې اخیسته. نو ابو سفیان د دې قافلې مشر په دې تشویش کې و چې که دی په دې لاره تیر شي نو مسلمانان خو به دی پرېږدي دي. نو ده خپله لاره بدله کړه او مکې ته یو لیک واستو چې مکېوال دې پوره تیزۍ سره د دې قافلې مرستې ته راورسېږي. نو چې کله هغه سړی مکې ته ورسېد، کعبې ته ورنږدې شو، د خپل اوږ غوږونه او پوزې یې پرې کړل، خپلې جامې یې څیرې کړې او په لوړ اواز یې د مرستې نارې وکړې. دا د هغه وخت د بیړنۍ حالاتو ښودلو یو رواج و. بل خو د مسلمانانو پوځ له مخکې نه د دې قافلې نیولو لپاره راوتلی و. ابو جهل د هغه کسید نه وپوښتل چې څومره کسان به یي. هغه کسید وویل تقریبا 300 یا 313 کسان به یي. نو ابو جهل ډېر په تکبر سره وویل چې موږ به 1000 کسان له ځان سره بوځو. نو بیا ترې وپوښتل چې څومره آسان به یي ورسره. هغه کسید ورته وویل چې تقریبا 2 آسان. نو بیا ابو جهل وویل موږ به 100 آسان له ځان سره بوځو. بیا یې وپوښتل چې د مسلمانانو په پوځ کې څو اوښان دي. هغه کسید ورته وویل چې تقریبا 80 اوښان به یي. ابو سفیان قافلې مرکزي لاره پرېښوده، کومه چې په هغه وخت کې د مدینې او مکې ترمنځ وه. په دغه بله لار باندې ووت او د مسلمانانو پوځ نه ځان وساتو او وتښتېدو. نو اوس جګړې ته ضرورت نه و پاتې شوی ځکه چې قافله خو بچ شوې وه. خو ابو جهل وویل چې اوس که قافله بچ هم شوه، موږ به دا مسلمانان نه پرېږدو ځکه چې د دوی هر یو سړي د وژلو لپاره زموږ سره 3 کسان شته. محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل پوځ ته د بدر د لومړۍ ساعت سره د تمدیدو حکم ورکړ. نو یو صحابي راغی او پوښتنه یې وکړه، یا رسول الله دا ځای تاسو د الله په وینا انتخاب کړی دی که په مشوره؟ نو هغې مبارک وفرمیل چې دا مو په مشوره سره انتخاب کړی دی. نو هغه اصحابي ویل که موږ مخکې لاړ شو هلته اوبه ډېرې دي او موږ به دښمن له څاګانو د قبضه کولو نه هم منې کړو. نو رسول الله مبارک دغه مشوره ډېره خوښه شوه او ټول پوځ یې نیمه شپه له دې ځای څخه هغې ځای ته ولاړ. بله ورځ چې د ابو جهل پوځ مخې ته راغی نو د مسلمانانو نه 3 چنده زیات و. عتبه یو ډېر شتمن مکې سوداګر د خپل ورور او زوی سره مخې ته راغی او مسلمانانو ته یې چیلنج ورکړ چې آیا داسې څوک شته چې موږ سره جنګ کولی شي؟ نو د مدینې 3 انصار مخته راغلل د جنګ لپاره. نو عتبه وویل چې دا څوک دی؟ موږ خو غواړو د خپلو ښه ورونو سرونه پرېږدو، کوم چا چې د خپل پلار او نیکونو دین سره بغاوت کړی دی. نو په دې وخت کې حضرت حمزه، حضرت عبیده او 24 کلن علی رضی الله تعالی عنه مخې ته راغلل او جګړه پیل شوه. حضرت عبیده زخمی شو خو عتبه د هغې ورور او زوی 3 واړه ووژل شول. د عتبه زوی حذیفه چې د مسلمانانو په پوځ کې و، د هغه پلار، ورور او تره د ده د مخه ووژل شول. خو دی بیا هم د مسلمانانو په پوځ کې پاتې شو. اوس نو جګړه عمومي شوې وه. مسلمانانو ته معلومه وه چې د دښمن په مقابل کې د دوی پوځ ډېر کوچنی دی. نو دفاعي ستراتیژي یې غوره کړه. له خپل ځای نه یې ځانونه نه خوازول. دښمن ته یې وویل راشئ موږ دلته یو، تاسو راشئ برید وکړئ. ابو جهل چې ډېر مغروره وویل چې دا خو زموږ د 2 دقیقو کار دی، موږ به دا ډېر ژر ختم کړو. خو دا جګړه د 2 دقیقو نه بلکې آسماني مرستې ته اړتیا لرله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله حضور ته ډېر عجیز شو، دعاګانې یې کولې او ویل یا الله که د څو کسان مړه شي ستا عبادت به ختم شي. الله تعالی د بدر په میدان کې خپلې مرستې کوونکې فرښتې راولېږلي. قرآن کریم وایي له دې نه مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسې سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر زیات کمزوري وئ. نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ.
هیله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ. د جګړې په میدان کې د مسلمانانو پوځ کم و خو زړونه یې له یقین ډک وو. هغه خپل سکونه بدل کړل، تازه کسان یې رامخته کړل او جګړه یې جاري وساتله. قریشو څو ځله بریدونه وکړل خو هر ځل شاته شول. په پای کې مسلمانانو پر هغوی برید وکړ او قریشو پوځ یې شاته وتښتاوه. ابو جهل په میدان کې ووژلی شو. بلخو په مکه کې ټول د فتح خبر ته منتظر وو، ځکه چې په تیرو شپېتو کلونو کې مکې قریشو ته هېڅ لویه ماتې نه به رسېدلې او تقریبا 15 کاله مخکې د ابرا 15,000 کسیز پوځ یې هم مات کړی و او د دې له وجې ټول عربو قریشو د ځان مشران ګڼل. اوس د مکې قریشو یوازې د 313 کسانو څخه ماتې وخوړه. مکې ته چې لومړي خبرونه ورسېدل چا باور نه کوو، خو حقیقت دا و چې قریش نه یوازې جګړه بایللې وه بلکې د خپل غرور، قدرت او د عربو مشري هم له لاسه ورکړې وه. یو مشهور لویدیځ تاریخ پوه لیکي چې د بدر جګړې نه مخکې عربو محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو کمزوری سړی ګڼله، کوم چې خپلو خپلوانو شړلی و او له نورو یې مرسته غوښتله. خو د بدر جنګ نه وروسته محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو بچا او نظامي نابغه په توګه ټول عربو کې مشهور شو، ځکه د له ځان نه 3 چنده لوی پوځ ته ماتې ورکړې وه. بل خو کله چې د فتح خبر سره مسلمانان مدینې ته ورسېدل، په مدینه کې خوښۍ وې، خلک سړکونو ته راوتلي وو، د بریا نارې یې وهلې. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ورسېد، درته وویل شول چې د هغې ګرانه لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنه څو ورځې مخکې وفات شوې وه. پیغمبر علیه السلام ډېر غمجن شو، خو خپل غم یې خلکو ته ښکاره نه کړ، ځکه چې دا د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ وه. ده غوښتل چې امت یې خوشحاله وي. خو دا خوښي ډېره اوږده پاتې نه شوه، ځکه چې ابو سفیان له ټول عرب نه یو بل 3,000 کسیز پوځ برابر کړی و او دا د احد د جګړې پیل و. مګر دا کیسه کم بل وخت. خو د بدر کیسه نه یوازې د یو جنګ کیسه ده، بلکې د یو ایمان، قربانۍ، حوصلې او الهامي بریا داستان دی. دا موږ ته دا ښایي چې کله با ایمانه خلک د حق لپاره ودرېږي، الله تعالی خپله مرسته ورسره کوي، که څه هم دښمن یې 3 چنده زیات وي. مننه. که په اخره کې تاسو کوم پیشنهاد لرئ یا کوم وړاندیز لرئ چې زه په دې ویډیو جوړولو کې لا حواله راولم یا خپل طرز د ویلو طرز بدل کم چې تر څو تاسو لا ښه پوه شئ، نو لازمي په کمنټ کې راته ولیکئ. یو ځل بیا هم مننه.